خپله خوښه ژوند وکړه. لیکوال صادق ترابزی. زموږ ټولنه کې زیات خلک له دې ځورېږي او ژوند یې محدود کړی وي چې خلک به څه وایي. زه د یوې کلیوالې سیمې اوسیدونکی یم او که تاسې هم د کلیو له وضعیته خبر یئ حتما به درته معلومیږي چې ولې ځینو مواردو کې خلک مجبور دي چې د نورو په خوښه ژوند وکړي. دا مجبوریتونه حتی کله له اسلام سره ټکر کوي، خو د دې دپاره چې خلک ورباندې خبرې ونه کړي ځینې ناسم کارونه د خلکو له پیغور او ژبې څخه د ساتلو په موخه کوي. آیا تاسو د خلکو له خبرو خلاصیږئ؟ د دې ځواب نه دی، ځکه چې ناسم رقابتونه د دې لامل کیږي چې تاسو باندې هر کله خبرې وسی او هر ډول چې کیږي د خلکو پر وړاندې منفي تصویر کې ښکاره سي. د کلیو تر برګنی خو در معلومه ده کدی لږ پرمختګ وکړ د بيدینه، ملحد، بیلمانځه او وغیره ټاپې در باندې وهل کیږي. کدی د ټولنې له اصلاح لپاره یو ګام پورته کړ چې د ټولنې له مزاج سره برابر نه وي، بیا 100 او 100 ټاپې در باندې لګول کیږي. یو مثال ذکر کوو. ولور په اسلام کې یو ناروا عمل دی. شبه پوهیږي چې ولور ګناه ده، د لور ژوند هم خرابېږي. خو دا چې ټولنې او یا سیمه کې رواج دی، د نجلۍ کورنۍ مجبوره ده چې په لور باندې پیسې واخلي، ځکه خلک پیغور ورکوي چې لور باندې پتنګ وه او د خپلو یې مفت ور واده کړه. بل مثال، له میرمنې او اولادونو سره مینه کول، د میرمنې نه وهل، هغې ته نه غوسه کېدل په ځینو ټولنو کې بد منل کېږي. هغه سړی بې غیرته یادېږي چې ښځې ته خاندي، ښځې سره یو کار کې مشوره کوي، ښځې سره بازار او چکر ته ځي، په داسې حال کې چې له ښځې او اولادونو سره مینه کول زموږ د دین یوه برخه ده. له ښځې سره مشوره کول او اولادونه ښه ساتلو باندې خدای تعالی خوشحاله کېږي. خو دلته چې ټولنه کې خلک در باندې خبرې ونه کړي او د بې غیرته ټاپه در باندې ونه لګېږي، ځینې مجبور دي چې د کورنیو نورو غړو په مخ کې ښځه بې آبه کړي، اولادونو باندې غوسه وکړي، ښځه له ځانه سره بازار او چکر ته نه بیایي. تاسو به پوهیږئ چې دا ټول شیان موږ نه ارامه کوي چې د ټولنې د مجبوریت له خاطره یې کوو، خو بیا هم مجبور یو. نو ولې په خپله خوښه ژوند ونه کړو؟ زموږ ټولنه کې له خبرو خلاصېدل نسته. ښه به دا وي چې دا ځینې بدو رواجونو سره مبارزه وکړو، د بې غیرتۍ پیغورونه واورو، خو د ټولنې له مجبوریتونو او پیغورونو له ډاره باید ناسم رواجونه تعقیب نه کړو. یو کس به په یو چا یا په یو کور باندې ډول ډول خبرې کوي چې داسې دی هغسې دی، خو که همدې کس یا کورنۍ کره اوړنه وه، ولاکه یې هم یو پوښتنه ونه وکړي، د هغې ټول ژوند کې به کار لري. خو که هغه یوه ورځ وږې سوه، یو به یې هم پوښتنه ونه کړي. د خلکو له خبرو خلاصېدل نسته. ښه دا دی چې خپل ملي او اسلامي ارزښتونه په پام کې ونیسئ او د ټولنې ټول هغه بد رواجونه مات کړئ چې هر کله تاسو ته خلک د پیغور په ډول یادوي. تاسې ژوند وکړئ چې تاسو پکې ارامه یاست. د خلکو له خاطره داسې ژوند مه کوئ چې تاسو پکې نا ارامه یاست او د مجبورۍ ورځې مو ورته مخکې کړي وي. له میرمنې، کورنیو غړو، خپلوانو او کلیوالو سره په تربګنۍ ښه نه ښکارئ، بلکې په خندا ښه ښکارئ. خو هغوی چې تاسو سره ستاسو د ښه ژوند له کبله وران وي، یوه ورځ راځي چې ستا لاره به غوره کوي. تاسو خپله ښه ژوند وکړئ، خلک به خپل کار کوي. ژوند یوازې په پیسو نه دی چې مالداره به له مینې ډک او غریب به له کرکې ډک ژوند لري. مینه په پیسو نه ده، بلکې یو الهي نعمت دی چې په غریبۍ کې له سرمایه